سلامونه. د حد نه زیات سوچونه کول دماغي یا ذهني کینسر وته ویل کیږي. څنګه چې په وجود کې زمونږ خلیه یا سیلز د خاص مقدار نه سیوا کیږي، هغه ته مونږ د بدن کینسر وایو. دغه رنګي چې مونږ د خپل مقدار نه زیات سوچونه شروع کو، هغه ته دماغي یا ذهني کینسر هم تاسو ویل شي. د حد نه زیات سوچونه انساني خپل پرسنل لایف، پروفیشنل لایف، ریلیشن او دغه سره میډیکل کنډیشن، بلډ پريشر، شوګر، غوسه، د خوب نشواله او نور د ډیر زیات مریضونه پیدا کوي. ځکه دا مهمه ده چې دی باندې بنده چې کوم دی پوه شي او د حل وباسي. د ټولو لومبه خو سوچ په جندل غواړي. مونږ چې د خپل ذات سره په دماغو کې کومې خبرې کوو، هغه سوچونه دي. دا یا د اواز په شکل کې وي چې بهر ته اواز نه راځي، خو دنه موږ د خپل ذات سره خبرې کوو، یا د پکچرو، د ویډیوګانو او د عکسونو په شکل کې زموږ په دماغو کې راوړي. ا دې بیک ګراوند وجه دا وي چې په دماغو کې چې کوم نیورون دي، پاغه کې مختلف قسم کیمیکلز دي او دا سنسیشن د وجه دا ثاټ پیدا کیږي او د تھینکینګ پروسس وایي. سوچونه یو داسې آله ده، یو داسې سکل دی چې انسان په دومره ډیره ترقی کړې ده او د ټول نور مخلوقاتونه په ډیر زیات ځان مخکې راوسته دي. او که انسان سره سوچ نه وي نو هغه ډیر زیات چې کوم دی په ژوند کې او په نور هر څه کې وروسته پاتې کېدلی شي. سوچ یو ډیر ښه سکل دی، خو چې موږ په کوم ځای کې څومره سوچ پکاري، هغومره سوچ که د هغې نه یا کمیږي یا سیوا کېږي، نو دا زموږ دپاره د ستونزې وجه کېدلی شي. و سوچونه مونږه اکثر د دوه قسم مسایل لپاره کوو. یو هغه حقيقي مسایل دي چې هغه مونږ ته مخامخ دي، هغه ته فزیکلی هام درکې ته مسله پیدا کوي. کته د هغې باره کې سوچ کې پلانینګ کې دا ډېر زیاته ضروري خبره چې ته د خپل لوږې، تندې، صحت دې شونو باره کې سوچ وکړې، د هغې لپاره پلانینګ وکړې، د هغې نه راوځې. یو هغه مسایل دي چې هغه په دې ټایم کې اوس موجوده لمحه کې نشته، خو یا په تیر شوي زمانه کې دي یا په روانه زمانه کې دي، او ته خپل دماغي یا ذهني لیول هغه مسایل ته بوزي او پای کې دومره ونخلي چې بیا دې راوتلی نه شي. دغه د سایکولوژیکل پرابلم وایي، ذهني پرابلم ورته وایي. دا په حقیقت کې دغه مسلې نه وي. د بنده دماغ یا ذهن چې کوم دی د مسلسل به تا ماضي ته بوزي یا به د مستقبل ته بوزي، چې د موجوده مسلې نه، د موجوده لمحې نه او د موجوده مسلې د حل کولو نه تا وباسي او په دغه یو ډرامه کې دی اخته کی. دغه ته سایکولوژیکل پرابلم وي. دغه سایکولوژیکل چې کوم پرابلم یې کوم چې د مستقبل یا د ماضي سره تعلق ساتي، هغې باندې که ته څومره هم سوچونه کې د هغې څه فایده نشته، الټه صرف او صرف نقصان دی. کوم چې موجوده مسله ده، هغې لپاره که ته سوچ وکړې، هغه ته فایده درکوي. هغه ټول کارونه چې په هغې باندې موږ د دغه سوچونو د حالت نه راوتی شو، په هغې کې ټول نه لومبی عمل دی. څنګه چې زموږ په دماغو کې دغه خبرې او سوچونه شروع شي، دا ایکسپریس کول ډېر زیات ضروري په مختلف طریقو باندې. که ته عمل وکړې، یو سټپ واخلې، قدم واخلې، هغه سوچونه چې کوم دي هغه عمل ته بدل شي او په خپله ختم شي. یا د دې وي چې دغسې عمل که دا تاسو چېرته نقصان رسوي یا بل چاته نقصان رسوي یا امپوسیبلی، هغې دپاره عمل ته ضرورت نه وي، هغه بیا خپل سټرټیجي بدلول وي، خپل هغه طریقه کار بدلول وي. خو عمل یو داسې شیز دی چې ستا ډېر زیات سوچونه نه چټکاره تا ته درکولی شي او تا ته ډېر زیات مدد درکولی شي په نسبت که ته صرف هسې تش سوچونه کوې. دویم دغه سوچونه چې که ته ایکسپریس کول غواړې، دا ته لیکلی شي، یا یې ولیکه، یا په ویډیو کې ریکارډ کړه، یا په اډیو کې ریکارډ کړه، یا بل چاته ووایه، یا په شاعري وکړه، یا په چې کوم دی ګانه کې ووایه. کله چې هم دا ته ایکسپریس کې په هر څه شکل کې د دې هغه حیثیت ختم شي او دا یو پریکټیکل شکل ته راشي، ځکه دا د معنی ورو په دماغو کې کمیدل شروع شي او هغه عمل ته نور بدلیدل شروع شي. بل ټیکنیک دا چې بالکل ساده یو کاغذ راواخله، په هغې باندې توره نقطه وباسه. هغې ته چې ته مسلسل ګوري، ټول کاغذ بالکل صفا وي، ستا دماغ دقه شانتې صفا کېدل شروع شي او سوچونه چې دي ورو کمیدل شروع شي. بل چې کوم شیزونه ستا سره په موجوده لمحه کې چې په هغې باندې ته غور و فکر شروع کړې، هغې ته فوکس شروع کړې، هغه تا د دغه سوچونو نه ډېر زیات راویستی شي په نسبت د دې چې ته هغه طرف ته سوچ کې کوم چې ستا سره په دې موجوده لمحه کې نشته. په موجوده لمحه کې ستا سره ستا ساه دی، ستا زړه دی، ستا وجود دی، ستا ګیر چاپېره چې کوم ماحول دی، دا د دې چې ته کله غور و فکر شروع کړې، ستا دماغي، ستا ذهني لیول چې کوم دی هغه ورو پریزنټ مومنټ ته راشي، د موجوده لمحې ته راشي او ته د پاست نه او د فیوچر نه ورو راوتل شروع شي، د سوچونو نه راوتل شروع شي او په موجوده لمحه کې ورو ژوند تېرول زده کړې. زموږ ډېر سوچونه دې وجې هم چې زموږ د خپل یاداشت سره ډېر زیات اټیچمنټ وي. یو ټیکنیک دی هغه داسې کېږي چې موږ 5 منټه داسې پریکټس کوو چې زموږ ټول یاداشت
چې کوم دی هغه تللی دي که زما نوم دی زما پہچان دی زما معاشره کې زما چې کوم پہچان جوړ شوی دی یا زما سرسوم مستوند شوی دی ښه شوی دی بد شوی دی زه بالکل وسیو ماشوم پیدا شوم او اس راته پته نشته دا چې موږ 15 منټه پریکټس شروع کړو دې سره زموږ ورو اټیچمنت ختم شي د خپل میموري سره زموږ میموري نه لاس کیږي خو زموږ اټیچمنت چې کوم دی د مایند سره او د یاداشت سره هغه ورو ختم شي او دا هغه د وجه موږ په پریزنت مومنت کې اوسېږو هغه یاداشت چې کوم دی هغه موږ بیا نه تنګي چې موږ ته مسلسل نور خیالات پیدا کولو ذریعہ جوړ شي بل ټیکنیک ته چې کوم موجوده مختلف اوازونه دي که هغه ته غور فکر وکړي که داسې اواز نه وي کنه نو ته که چېرته لاس وپړقې هغې ته لږ شانتي فکر وکړي داسې ګوره که دې ته لږ غوږ کړې د دې په منځ کې چې کوم سپیس پیدا کېږي دې ته غوږ وکړې یا چې ترنګلې ورکړې او دې نه اواز پیدا کړي دې ته لږ سوچ وکړي چې دې کې چې کوم اواز دی ستا دماغ چې کوم دی دا به یو دم پرزنټ مومنټ ته راشي او ته به د ورو ورو سوچونه راوځي داسې ګوره دا ټک چې کوم اواز پیدا کېږي چې ته کله فوکس وکړې ته سوچونه په خپله ورو ورو راوتل شروع شي ستا دماغ زموږ ډېر سوچونه زموږ د خپل ایګو د انا د وجې هم وي هغه یو ډېر بل ټاپک دی سپریچوال ټاپک دی خو که موږ چېرته هر هغه اقدام چوت کړو چې هغه موږ د خپل پہچان نه د ایګو نه راوباسي نو زموږ ډېر سوچونه ختمېدل شروع شي په هغې کې د ټولو نه بهترین ټکنیک چې کوم دی د خپل ماشومانو سره لوبې کول دي کله هم چې تاسو په ډېر زیات سوچونو کې اخته شئ تاسو د ماشومانو سره لږ ټایم تیر کوي د هغې سره لوبې وکړئ هغو څنګه د دې هر غم نه خلاصي او په وړو وړو چې کوم ګاډي یا نور شیزونه په هغې کې څومره خوشحالي محسوسوي تاسو هغو سره لوبې شروع کړئ د ماشومانو نه داسې وایبریشن راځي داسې فیلینګ راځي داسې احساسات راځي چې ستاسو دماغ به د پرزنټ مومنټ ته راولي او تاسو به د ډېر زیات خیالاتو نه چې کوم دی خلاص شئ ان علاوه جیم کول شو یا مختلف قسم لبې خاص کر چې کوم بیډمنټن چې هغې کې موږ په هر گزار باندې بر اسمان ته ګورو په دې هم ډېر زیات هغه ښکار شوی دی او دا هم تا د سوچونو د هغه دنیا نه راوباسي او پرزنټ لمحې ته دې راوباسي څومره چې هم فزیکل لبې دي په هغې کې انسان لږ ډېر ټایم سپینډ کوي او تیروي نو د هغې سره هم د انساني ذهن چې کوم دی دغه سوچونه نه راوځي او موجوده لمحه کې بیا اوسېدل زده کړي دې نه علاوه ستا په دین کې چې کوم عبادتونه دي که دا ته چېرته په فوکس کنسنټریشن او په غور و فکر باندې کې نو تا به د خیالاتو د دنیا نه راوباسي او د موجوده لمحې ته به دې راولي نو دا هم تا له ډېر زیات مدد درکوي چې تا د داسې قسم پریشان کن خیالاتو نه راوباسي او ښایسته ژوند دله درکړي په دې باندې که ته کار وکړې دا به تا له ډېر زیات مدد درکړي انسان مایند چې کوم دی هغې مثال داسې دی لکه بې لګامه یو اس دا که دې ته کنټرول ورنه کړي دا به داسې ځي چې تا به یو د خټ نه دې غورځولی شي سیند ته دې هم غورځولی شي او که په دې باندې تا کنټرول راوستو نو ته د دې نه ډېر غټ غټ کارنامې هم اخیستلی شي او خپل ژوند پرې هم ډېر ښایسته کولی شي نو په کار ده چې موږ د دې لپاره نورې زده کړه وکړو موږ هر کار زده کوو خو هغه کار چې هغه زموږ د ژوند د بهترۍ دپاره هغې ته موږ بیخي څه ټایم نه ورکوو نو دا یو ډېر مهم بل باب دی په دې باندې پکار ده چې موږ نورې زده کړه وکړو د کتابونو نه د ورکشاپونو د سیمینارونو او په دې باندې د پښتانه نورې زده کړه وکړي تاسو خپل خیالات هم په دې کې شریک کړئ چې موږ څنګه د ډېرو سوچونو د دنیا نه راوځو او د عمل دنیا ته وردننه شو چې موږ خپل ژوند او د ډېرو انسانانو ژوند ښایسته کړو په لوی الله مو سپارم سلامونه